دا بعد به کوئی دله جهاد کیږي دله پانسي پکار ده د وشتل پکار دي نو تاسو ولګئ مخکې خپل ورشئ د خپل مور نه د پلان تاسو کوي کچې پاس کړئ په موس کې غلطي راوته زه باندې منم چې تاسو خپل پلان مولې یو تا اسی غپ لګو کنه پرختیا د غلطی تا نشوي نه چې تاسو سره کې انټرویو کولم تاسو ټیک ټاک باره کې خبرې کولې تاسو ما دغه جوابونه درکړل صحیح تاسو بیا ډایرکټ لړۍ لکه اسلام سره ټاکنه نو دغه خبرې مالکه پټې کړې قسم دې چې د کمې پورې دا مایک نی ټیک شوی کنه دا مایک دا خلق نو دا معاشره نه ټیک کیږي هر مایک والا روره مایک راغسته دو سړی بنی او سرجی الله او رسول صفاتو کوي د الله او د رسول صفاتو کوي چې دوه جهنم خسته شي ام ان ای په سزا ام بی ای په سزا ناظم په سزا بل کاروم نشته سه به تسکه او تسنګ را لیدي پیټه دا پرې دی د دینه هیڅوم نه جوړیږي دا الله او د رسول خبرو کوي دا خپل دین را مخه تا کوي الله مونږ ته سوي پیغمبر مونږ ته سوي داغه په قدم به څنګه دا خلکو ته وخای پکاروم زمونږ په آخرت کې دغه پکار راځي په دنیا کنه مونږ د مایک راغسته رو پیسې پیګټو صرف په دې خیال چې جیب لم سراشي مې نه ام پی لزو سرجی داسې او سرجی هغه سي دا مونږ ډیر زیات په غلط پیمای کې پراتی زما ټول مایکونو والا تا دا یو ریکوست دی جزانه ریکوست دی چې د دې مایک نه پایدا لې نو د الله او د رسول او د دې خولي عالمانو کو هر څوک ورپسې بد وای نو وای دی هغه ځان له آخرت دی خو د دې نوم روښانه کوي د دې مایک نه اصلي کار لې دغه څه سوال جواب وچیړي دغه څه دیرونو ته د اسلام وردن نه کوي دا زه چې د اسلامي سوال جواب کوم کنه زما د دې دا مطلب نه چې زه د نوم پیدا کم زما په ویډیو کې وګورئ کمتره به پکې زه خپل نوم لم محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی د آخري پیغمبر نوم خو به درته یاد نه هغه هم یاد نه آخري پیغمبر څوک هغه هم پته نشته تاسو ته لغونه غواړئ زه به زده کوم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږ یو ویډیو ورکړی و هغه د شهاب ټیک ټاک سټار انو هغه ډیره زیاته اوچلې ده او بلکې په ټوله دنیا کې په هر ګوټ کې خلکو وکته نو بیا دغه شهاب به زه راغوښتم او یو څو خبرې کول غواړي نو هغه به هم زه تاسو ته مخامخ کېدم او تاسو مونږ سره اوسئ السلام علیکم ورو وعلیکم السلام بخیر علی څنګه تاسو ته طبیعت ښه دی خیر دی الحمدلله شهاب بھائی دا راته ووایه چې کله تا نه ما انټرویو کوله نو دا تا هسې ګپ لګو که نه په رښتیا دا غلطي تا نه شوې ده نه چې تاسو سره کې انټرویو کولم تاسو ټیک ټاک باره کې خبرې کولې تاسو ما دغه جوابونه درکړل صحیح تاسو بیا ډایرکټ لړۍ لکه اسلام سره ټاکنه نو دغه خبرې مالکه پټې کړې پټې مال لکه راتلې خو لکه مان نه کولې صحیح په دې وجه ما نه کولې ما چې د خلک دین لغونده کې عبرت واخلي دا خلک ما چې دین لغونده کې عبرت واخلي او دا خلک دار سره لکه ځان په دې باندې پوهه کی ګوره شکر الحمدلله خیر زه مسلمان یم مال خیر سره کلمه راځي سورت یاسین په یاد مې یاد کړی د الله پاک نام مې نومونه مال لکه راځي دا څه ډېر څه مال لکه راځي ماشاءالله ګوره اللهم انا نستعینک دا خو چاله ورځي او چې دا موږ نه ځي دا خو بیا چې ما کله تاسو کو نو تاسو هغه ټیم دور ذهن کې نه راځي چې بای دا خو زه دیته ځان یو قسم لا ناجانه کومه نو د خدای نه دور یار ذهن کې نو چې دا ټکي د الفاظ خو ویل پکارو څه احساسات لري څه محسوسوي دا سات بالکل د کلمې نه انکار نه کړی د خیر سره خو خپل مسلمان یم شکر الحمدلله خو دا سب ما د یو لس منټو ذکر راکړه چې ما د خلک دین دا واخلي چې ګور وتا عبرت نه خلک عبرت واخلي لکه داسې ډېر ماشومان ته ګوري لکه کورونه کې سکول ته لېږي جمعات ته لېږي راشي بس خپل گیم کوي لکه موبایل استعمالوي پوښ تاسو نشته هغه ما مو درجه کړی چې ته تاسو کې غلی بیا سورځي نه نه په دې وجه باندې چې کوم ما ته ویلې شي چې کلمه طیبه وایا کلمه طیبه خو ټیم کوم ما تاسو لکه اټیم تاسو ما د شهادت کلمه وایي کنه لکه ما تاسو دا نه ویل لکه اوس هم څنګه راځي لا اله الا الله محمد رسول الله ماشاءالله ترجمه موږ تاسو ویل غوښتل چې موږ ته ترجمه دا مال شکر الحمدلله راځي موږ پنځه وخت موږ کو موږ په پته نه پوهیږو چې موږ په دې موږ کې سو ته دې ایسو کوم نه دي خبر دا چا چې کمنټونه کړی دي غلط کمنټونه کړي دي خو خبر نه دي سره ودی ور پس پوهیږي نه بس الکه تاسو بل ته ګوت نه سي نه غیر مخ کې چې کوم ځای سبب باقي ګوت ته راځي کنه مخ کې خپل ځان ته سوچو کا چې ته کمنټ کې دغه دې کې اوسو کسانو کمنټونه کړی دي نه غوي چې الله ته هدایت نصیب کړي
سو کوئی تبلیغ کې لکه سرو میاشتو کولې میسج دا کمنټونه صحیح دي دا بعد به کوئی دله جهاد کیږي دله پانسی په کار ده د وشتل په کار دي نو تاسو ولګئ مخکې خپل ورشئ د خپل مور نه د پلان تاسو کوي کچې پاس کړئ په موس کې غلطي راوته زه به هغه منم چې تاسو خپل پلار مور ولې یو زه به چې دیوان جهاد کیږي دا څه نشو کولای دا غلطي تاسو چې په هر انسان کې موجود هر انسان کې 100% انسان کې لکه هر مسلمان کې دا موږ ټول ځان ته موږ پښتانه یو مسلمانان یو خو چې ټایم کې ټایم راشي د سبق د بیا وته پته نه پوهیږي دا وایم دوستانو چې کله موږ د بچیان سکول ته لیګو او پینټ شرټ وته واچو او بیا وته ټای را ټیټ کوټای وته ولګو نو موږ ولا پملا ډب ورکو چې زبا چې الله دې ملشه نو الله خو دې ملشه هغه خو پیدا کړی دی الله یې ملشه خو چې کله ستاده بچانګې کور ته راله او ټای او پینټ شرټ لرګي او د اسلامي ساده جوړه واچي کنه بیا ته نه تاسو کا پیغمبر دې سوکو د پیغمبر سلام د والد صاحب نوم سو هغه پیدا شوی کلو د مور نوم سا انګریزي کم تعلیم زمون پر اسکولونو کې خودلې کیږي کنه نو توبه خدای توبه چې دغه بچنګې بتاله جواب نه درکې دی بتا ته پړي زمون د دې پروګرام د دې اسلامي ټاپک چیړلو دا نه چې زه مفتی اعظم یم یا مفتی ما یا یو غټ عالم یم زمون د دې پروګرام مطلب صرف او صرف د دې د خاطره د دې مطلب دای چې بای زما زیات تر ځوانان ټیک ټاک رانیسلی دي زما زیات تر ځوانان واینز رانیولی دي په واینز کې هر څومره ښه میسج ورکا هغه څه فایده نه لري یا پته یو خپل شوق پوره کوي او نوم ګټل شو پاتې نه نوم خبره شو نه سړی وای چې زه نوم پیدا کوم کنه نو نوم چاله پای نه کوي نوم تاله د بچو پایده نه در کوي یو سړی اوس کو زه وایم چې د پلان کې پلار ډیر زیات خسړو نو خسړو کنه بچو ته پایده شته سو کول روپۍ دوه دغه سی ور کوي نو شهاب ما سره یو گیم چلو چې دا ویډیو کول نو الحمدلله مسلمان دې زم زینی مه چې دا سینګ حساب دی چې د پیغمبر نوم نو ورزي د کلمه نو ورزي خنن ماته دا راغلی بیا په خپل ځای ناسی راملو په هغه ځای شهاب چې زوبه ما هغه ځای ته ما هغه ځای بکینو ازبا د ټول عوامو ته دا یو پیغام ورکوم چې دا زما د دې د خاطر دا پروګرام وچته چې مونږ مسلمانان را بیدار شو مونږ ولې خپل پیغمبر په شا غرزول دي مونږ ولې قرآن په شا غرزولې دی مونږ ولې اسلام په شا غرزولې دی نو دغه مخامخ شهاب بای دی که سویل غواړي نه تاسو ته په مخامخ کې او دا خو ما ټیک ټاک د ویډیوګانو زه ګورم کنه نو په دې کې اوس دوړه پیچې ماشومان جنکۍ صوتي او ګډېږي دا مېندې ول په کورونو کې ویډیوګانې کوي نو هغه ما عبرت واغسته لکه دا وګورته زه چې خپل ټیک ټاک کوم زه به سره دا غانا اپلوډ کوم زه ټیم عزت خفه شم چې زه به دنیا کې نه مله بغږیږي دا خو لکه زه کوبر توزم کنه او لکه ګناګاري کې مدر قیامت پورې نو ما علم کې لکه عزت کمې ده ما لکه خپل لکه نن یو کال مخکې څلور میاشتو اراده لکه ما کړی ده خو فعل الله ود وس لکه سم الله برابرۍ غوته نه کنه په دې وجه باندې نو ګورې ماشوم سبق لېږي جمعه ته لېږي چې لېږي راشي مور ته مال یو موبایل واخلې زه ټیک ټاک کوم پلار مور سره کې یو موبایل واخلي او بس ټیک ټاک په کوي تاسو نشته نو چې دا سیالات راشي دا خیال اته یو دا څه کپاس کې یو انګریزم نه تاسو کوي هغه موږ په شرمونو شرمي هغه موږ په شرمونو که یو غیر دینم په لار او درې چې وایا کنه د چا امتی بالکل بیا به موږ سره کته کړی موږ به سره زینا دا خو زته بیا رالی ها ما چې ویلو تا ما ته د کما د کستن ویلو کنه انګریز خو دا د کستن ویلو او انګریز خو بچ کنه دا دغه نه کوي بس او ختم هغه به ستادار سره د ډایرک ویل کې وبد شرمي الله بده شرمي موږ پښتانه یو د خیر شکر الحمدلله او دا عظیمه کلمه نصیب کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله که څوک وایي چې ترجمه وکړه د مسترجمه وکړه پوه شوې نو دې باره کې بله ویډیو به جوړ کړم کمنټونو کې تاسو ته ویل او خلکو به ډېر زیاته شکریا لکه دی ادا کړې ده چې تاسو دا کوم دینه مخکې کوم ویډیو جوړ کړې وه کلمو باره کې کنه ټیک ټاک سره باره کې انا غینه لکه ډېر ښځو په خپل کورونو کې ماشومان دوای کړنو تواړو ټول لکه غلطو هغه وسره صحیح کو ما خپل د خپل زوی نه لکه دا دوای کړنو واره کنه هغه لکه غلطو ټول کنه نو دغه مغه سره صحیح کو لکه صحیح شغه دغه ویډیو سره بلکې ډېر خلکو په کورونو کې چې کاین د خپل ماشومان ته بوسونه کړی د کټول مې ته بوسونه کړی دوای کړو چرم نه ورزي دا چا خراب دی دا په دې د موبایل کې اوس ما چک کړلو دې ته ځنې میسجونه راغلي دي ډېر خلکو او ډېر شکریا ادا کړی تاسو دغه ته دې ته چې ما کوم ته بوسونه کړیو کنه هغه باره کې دې سره لکه خلکو زده کړه وکړه بالکل او زده کړه وکړه خلکو لغونده کې جذبه کوم پیدا شو کنه او لغونده کې دا شو ګرم شو ډېر زیات په دې باندې دین سره مینه پیدا شو یاره پیدا شو چې او حقیقت ته چې پیغمبر چې کوم شجر نسب دی هغه پیجندل پکار دی هغه پیجندل پکار ته خبره شهاب چې ستاسو ویډیو سوره پایده خلکو ته ورسول او خلک دغه سی ویو پلکونو خلکو وکړه او پلکونو زنانو بچیانو نارینه ټول ته نزد کړو خپل بچول چې بای دا ګوره دا حق سجدین دی قسم دی یو را ترنګ کو په الله مې دی قسمی
چې وایي ښځې مې مو جړل بچو مې مو جړل ما خپله مو جړل چې ولې دا موږ دین په شا پرېښودل. زمونږ د دې پروګرام مطلب صرف او صرف دی چې دقسې د خلکو سره احساس پیدا شي. سپین ږیری مشر ماته رینګ وکړي بچو مې مو جړل را سره ښځې مو جړل وایي زه ستا هر پروګرام ګورم او وایي موږ سره احساس پیدا شي. نو زمونږ مطلب صرف او صرف دا دی چې بل ته دا ښه اواز ورکړي. لکه اوس وړوکی غوندې ټیک ټاکر یم او خو لکه زه نه غواړم چې زما دماغ ټول په دې کې لکه مصروف شي ځکه دا ټول لاره خرابه ده که دا لار صحیح نه ده. نو زه په دغه لاره باندې لکه روان شوم خو زه هم چې زما ویډیوګانې لږ مونږ کې لکه نن نه پس پته ټیک ټاک چې کم کېنې اسلام سره به ریلیټ اوټ پني اوس هم ما یو څو ویډیوګان اپلوډ کړي څلور ویډیوګان اپلوډ کړي دي. زه ګورم که نه چې په دې وخت څو لکه ویوز لایکونه راځي چې دا خلک دا خوښوي که نه خوښوي که بس هسې سیف ډوزې ولي لکه چې مونږ داسې یو مونږ پښتانه مونږ مسلمانان یو اسلامي نه خوښوي. اوس ته پته لګي که نه ټیک ټاک ویډیوګان وایي که نه پته ولګي تش کمنټونه کول خو نه وي که نه چې دا دې ګوري که نه ګوري دا ناتونه ویډیو دی لایک کوي نه لایک کوي لکه دا نه چې زه سټار شم ما ته که څه میلاوي ما ته میلاویږي نه زه سټار کېږم واو لکه دې کې څه دغه نشته چې خلک وایي خپل ځان پیدا دپاره دا خبرې کوي که نه دا ما صرف دې لپاره کو دا کلمه ما چپ کړه هر څه ما لکه نه وی که نه دې لپاره صرف ما دا خبرې کولې چې بس دا خلک صحیح زده کړو کې د خلکو دپاره انشاءالله چې ته دغسې محنت کې نن نه بس سیروزي له خو به ځي که نه سیروزي له څلور میاشتو را اعتکاف د خیر څلور کال نه څلور میاشتو د اراده شته دې مې اراده شته د خیر څخه بس الله پاک دې وس او طاقت درکړي. ایشا بس بالکل لا نو زما اراده ځکه چې دا باقي زما 28 سال عمر دی که نه دا خو دغسې د ګانو کې ټیک ټاک دې سیزونو کې تېر شو زه ګورم چې لکه ژوند دی دا باقي عمر دا بقایي ژوند په دین کې دی دا باقي ژوند دی چې لکه څنګه دی مزه څنګه ده ماشاءالله.